مرګ او محبوب پر بللو چاته کله راځي مرګ او محبوب پر بللو چاته کله راځي چې په زړه سمر شي وخت راشي نو خپله راځي بیا کوم اسلام د چا اسلام ته خطره پیښه ده بیا کوم اسلام د چا اسلام ته خطره پیښه ده بیا کډې کډې پښتانه چې له کابله راځي ډېرو ګرانو ملګرو پښتو ادبي ملاقاتونه پروګرام شي سلامونه نیکې هیلې او احترامات درته پیش کوم ملا دې وکړي چې راته روغ جوړ او خوشحالې بونیر ته راغلي یو او له ډېرو کښلو ملګرو ادبي ملګرو سره میلاو سو او د هغې نه مو پروګرامونه واخیستل وخت په وخت به تاسو سره شیر کوو او په دې وخت باندې زموږ سره ناسته ډېر ګران ملګری جاوید شاه درمان صاحب چې تاسو به لیدلی کتلی وي ډېر کښلی غزل لیکي نو ورځو او له هغه سره خپله مرکه جاري ساتو درمان صاحب په خپل پروګرام کې درته هر کلی وایو ډیره مننه تاسو هم په خیر راغلی وایو ستاسو د پاڼې ټولو کتونکو ته او د وزیرستان ټولو ملګرو ته زما له خوا نه سلامونه ډیره زیاته مننه درمان صاحب که درنه پوښتنه وکړو چې وخت م څنګه تېرېږي نو څه جواب به راکړي شکر دی ګزاره روانه ده نن سبا ډیره مننه بله که دا پوښتنه تاسو نه وکړو چې زموږ ملګرو سره لنډ تعارف وکړئ هغه تاسو وپېژني جاوید شاه مې نوم دی درمان مې تخلص دی او زه د صوابۍ د انبار کلي سره تعلق ساتم او نن سبا دلته بونیر کې مې شته یم د روزګار په سلسله باندې سمه ده زموږ ملګرو ته که دا وښایې چې ستاسو شاعري د ملګرو ډېره زیاته خوښه ده او خاص کار په ډېره اسماعیل خان ډیویژن کې او د وزیرستان په ایجنسو کې ډېر زیات خلک خوښوي چې خپل شاعري چې کومه ده هغې ته مجموعه د کتابي شکل رنګ ورکوئ یا نه بالکل زمون کار روان دی کتاب تقریبا کمپوز شوی هم دی ان شاء الله اختر نه پس په څو ورځو کې ټول مینوالو ته ور مخامخ شي ان شاء الله سمه ده جی خپل کتاب مو چې دی هغه ته نوم خوښ کړی دی که نه درد تصویر کې نه راځي درد تصویر کې نه راځي ډېره زیاته مننه جاوید شاه درمان صاحب ستاسو د وخت راکولو زموږ ملګرو ته که خپل کلام پیش کوي هغه به هم ترې خوندونه پورته کړي او موږ دلته دا ناست ملګري به هم ترې خوند ولټوو شعرونه دي چې ایمان راته معلوم دی هم ذات ماته معلوم دی واه په دې ښار کې د هر سړي اوقات ماته معلوم دی ډېر ښکلی ایمان راته معلوم دی هم ذات ماته معلوم دی په دې ښار کې د هر سړي اوقات ماته معلوم دی خبر یم په تعلق په بیا له لاره راکوزیږي ګنې نو هر یو کس د واردات ماته معلوم دی خبر یم په تعلق په بیا له لاره راکوزیږي ګنې نو هر یو کس د واردات ماته معلوم دی په کم ځای کې رکود او په کم ځای کې قیام دی په کم ځای کې رکود او په کم ځای کې قیام دی د عشق په کتاب کې هر آیات ماته معلوم دی ډېر ښکلی ډېر زبردست او شعرونه دي چې زهر که د ریل ګاډي پاټلی ښه ده کومه طریقه د خودکشۍ ښه ده ډېر ښکلی بیا ووایه زهر که د ریل ګاډي پاټلی ښه ده کومه طریقه د خودکشۍ ښه ده کم از کم د مخ د ګاونډی خو ده ما نه ستا د غوږ د غوالۍ ښه ده کم از کم د مخ د ګاونډی خو ده ما نه ستا د غوږ د غوالۍ ښه ده تګې څه بندیز او سرحد نه لري انسان ستا نه خو مرغۍ ښه ده تګې څه بندیز او سرحد نه لري انسان ستا نه خو مرغۍ ښه ده او نه به کوي خلک به عبرت اخلي نه به کوي خلک به عبرت اخلي دا د محبت کیسه ژوندۍ ښه ده محبت هم د دې ښکلو په پیسو دی دا زموږ تندی په کاڼو د ویشتو دی محبت هم د دې ښکلو په پیسو دی دا زموږ تندی په کاڼو د ویشتو دی خدایه پاکه دوران زر تیر کړي د ښکلو خدایه پاکه دوران زر تیر کړي د ښکلو حال زموږ د خوارانو د کتو دی او چې بېوسه وي جامې ترې نه وباسي چې بېوسه وي جامې ترې نه وباسي کوم سړی چې زورور دی په مزو دی ډېر زبردست د خانانو بازار بیا دی لګېدلی د غریب سړي عزت پکې په سو دی ډېر ښه بیا ووایه د خانانو بازار بیا دی لګېدلی د غریب سړي عزت پکې په سو دی یو څو شعرونه اخري چې لالي ته رسېدلی مې پریاد دی او که نه دی لالي ته رسېدلی مې پریاد دی او که نه دی زما په شان په ما پسې برباد دی او که نه دی پنجرونه یې قید کړي مرغۍ خلاصې کړي که نه کړي په خپلو کړو خپېمان آدمزاد دی او که نه دی تکړه شئ اوس د ځان په قتل مسته ګډه وکړئ تکړه شئ اوس د ځان په قتل مسته ګډه وکړئ ټوپک هم د انسان د لاس ایجاد دی او که نه دی او زما په یادولو باندې اوس هم غوسه کېږي زما په نوم اوس هم کلي کې یاد دی او که نه دی زما په یادولو باندې اوس هم غوسه کېږي زما په نوم اوس هم کلي کې یاد دی او که نه دی
ډیرو ګرانو ملګرو جاوید شاه درمان صاحب ډیر په زړه پورې کلامونه وویل درته موږ ملګرو خوندونه ځینې پورته کړل امید کوو چې تاسو به هم خوند ځینې اخیستی وي دا وخت د موږ د پروګرام وخت هم سر ته رسیږي نو موږ ته راکړه اجازت د لوی الله په امان